د ترژمی مسافر څوارلسمه برخه. روان په ترش پو کې مسافر د ترژمی، روان په ترش پو کې مسافر د ترژمی، همدا د غرناتی د لور سپېڅلې قرباني وي، همدا د غرناتی د لور د ترژمی مسافر د داستان درنو او قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د ترژمی مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اوریدونکو، په تېر برخه کې مو واورېدل له کلي نه نږدې 2 میله لرې له جعفر سره دوهم سپور ولیدل شو. دا چې دا سپور څوک و دا به په نن خپرونه کې واورو انشاء الله تعالی. هغوی په عادي رفتار مزل کوه. لږ ځنډ وروسته سلمان هغوی ته نږدې ورورسېد او د خپل آس جلب راکش کړ. له جعفر سره روان سپور یو زلمی و چې په یو شین وزمه رنګ آس سپور و. سلمان خپل آس له هغه له آس سره نږدې کړ. ترې ویې پوښتل دغه سړک غرناطې ته تللی دی؟ هوکې. هغه به بې پروایي ځواب ورکړ او د آس رفتار یې لږ ګړندی کړ. سلمان بیا وپوښتل غرناطه له دې ځایه څومره لرې ده؟ نااشنا ځواب ورکړ غرناطه هغه مخامخ ښکاري. ته له کوم ځای راغلی؟ سلمان ځواب ورکړ زه له ډېره لرې ځایه راغلی یم. ته هم غرناطې ته روان یې؟ ځوان د ځواب پر ځای آس پنده کړ او څو ګامه وړاندې شو. جعفر په خپ غږ وویل دا همهغه دی، ما ته معلومه ده، خو دا ځای د حملې لپاره مناسب نه دی. څو تنه دې لوري ته را روان دي او لکه چې په هغوی پسې یو ګاډۍ هم را روانه ده. تر څو هغوی وړاندې نه وي تېر شوي ته ډاډه را سره روان اوسه. موږ له خبرو نه باید دا ښکاره نه شي چې دواړه سره پېژنو. هغوی وړاندې روان وو. د شین وزمه آس سپور اوس اندېښمن و او په وار وار یې شاته پسې راکتل. تر څو وخته 40 ګامه فاصله د دواړو ترمنځ پاتې وه. بیا نااشنا تک ورو کړ او چې سلمان ورنږدې سو په زور یې جعفر ته وویل زه ډېر لرې راغلی یم. ما چې تر دې وړاندې غرناطه لیدلې وه هغه وخت زه ډېر کوچنی وم. دوهم ځل یې تر 100 ساعته زیات ماته د ایسارېدو فرصت په لاس رانغی. د غرناطې وضع دومره خرابه وه چې کاکا مې سمدستي له هغه ځایه د تلو امر راته وکړ. اوس ماته دا معلومه نه ده چې د هغه به څه حال وي. د جګړې وروسته د هغه هېڅ احوال نه دی راغلی. مخکیني سپاره بې له دې چې دې ته وګوري دا خبرې اورېدې. لږ چې نور وړاندې لاړ 3 تنه چې یو په کچره سپورو په مخه ورغلل او ترې تېر شول. بیا سلمان 100 دقیقې په هغوی پسې د ګاډۍ انتظار وکړ. د ګاډۍ خاوند چې 15 ګامه ورنږدې سو دواړه لاسونه یې اوچت کړل. دا عثمان و، خو سلمان د دې پر ځای چې هغه ته پام وکړي خپل آس یې پونده کړ. د شین وزمه آس خاوند په بیړه وغوښتل چې ځان یې یوې خواته کړي، خو سلمان ناڅاپه پرې ورټیټ شو او یو لاس یې د هغه تر ملا راوڅرخاوه. هغه یې له زین څخه راپورته کړ او لاندې وغورځوه. له دې سره سلمان په بل لاس د آس جلب راکش کړ، خو ګړندی آس 100 ګامه وړاندې تېر شو او بیا ودرېد. غورځېدلي زلمي څو شېبې بې حرکته پروت و. بیا زر راپورته شو او توره یې وکښله. سلمان هم بیرته راوګرځېد او له آس څخه پلی شو. د هغه مخې ته راغی. په دې ځنډ کې جعفر هم له آس څخه پلی شو او توره یې راایستلې وه. خو سلمان ورته وویل جعفره ته شاته شه او زموږ آسونه ونیسه. نااشنا په ډېرې تیزۍ حمله وکړه، خو سلمان په خپله توره د هغه حمله ودروله. بیا د هغوی تورې سره ټکر شوې. سلمان 100 دقیقې دفاع کافي وبلله، خو بیا یو په بل پسې څو حملې وکړې او مقابل لوري یې په شا تلو ته اړ ویست. لږ ځنډ وروسته هغوی له سړک نه لاندې کېوتلي وو. نااشنا زلمي ناڅاپه پل بدل کړ او د ځوابي حملې هڅه یې وکړه، خو په سلمان دا ور ونه چلېد او یو ځل بیا مات شو او پر شا لاړی چې بیا د اوبو په یوه وړوکي ډنډ کې وغورځېدی. ورسره سم د سلمان د تورې څوکه د هغه پر خېټه ولګېده. هغه ورته وویل جګ شه، زه یو ځل بیا موقع در کوم. نااشنا وپوښتل ته څوک یې؟ اوس به درته معلوم شي، را جګ شه. نااشنا تورې یوې خوا ته وغورځوله او له کندې څخه راوچت سو. دواړه لاسونه یې اوچت کړل. وویل زه په خپله ماته منم. سلمان وپوښتل ملګری دې چېرته دی؟ زما ملګري؟ هوکې ستا ملګري. سلمان په درانه غږ وویل او بیا وړاندې ورغی. د هغه پر مرۍ یې توره وکښېښوده. هغه په وېرېدلې لهجه ځواب ورکړ صیب له ما سره هېڅوک نشته، زه یوازې غرناطې ته تلم او دغه سړی په لار کې ملګری شو. سلمان وویل ته دا خوښوې چې همدغه وړوکې کنده دې قبر شي، مګر زما ګناه څه ده؟ ستا ګناه دا ده چې ته د حمید بن زهره له وژونکو څخه یې. تا یو معصوم ماشوم تښتولی دی او اوس ته د عتبه او عمیر په امر د هغه په نوکر پسې راغلی. ستا هېڅ خبره له ما نه پټه نه ده. ستا ملګرو د منصور له تښتولو څخه وروسته دا امر تا ته کړی دی چې راشه غلی د دې کور څارنه کوه او که د شپې څوک ترې راووتل ورپسې ورشې او معلوم کړه چې هغوی چېرته ځي، ځکه چې ته د یوه شریف سړي زوی چېرته غلی شوی دی او د دښمن جاسوسان د هغه د نیولو هڅه کوي. نااشنا د ځواب پر ځای په حیرانۍ سلمان ته کتل. سلمان مخ واړوه او عثمان ته یې وکتل چې هغه آس یې رانیولی او دوی ته نږدې ورغلی و. هغه وویل جعفره ما ته د دې سړي د خولې چوله کولو په خاطر یوازیتوب ته ضرورت دی.
ته یې سمدستي لاس او پښې وتړه. بیا یې بندي ته پر ګاډۍ د سپرېدو امر وکړ او هغه هم سمدستي ومنه. جعفر یوه رسۍ را خلاصه کړه، د هغه لاس او پښې وتړل او پر خوله یوه ټوټه ور ورننیستله. سلمان پر خپل آس پوه شو او عثمان دواړه نور اسونه پر ګاډۍ له شانه پسې وتړل او بیا یې سلمان ته وویل: سیب زه تا ته څه وایم ووایه. عثمان د هغه د آس جلب ونیوه. ګاډۍ څو ګامه لرې ولاړه. ویې ویل: زه عبدالمنان د ټپي د پوښتنې په خاطر راستولی یم. هغه دا هم راته ویل چې ولید په یو مهم کار پسې تللی دی، خو هغه سړی چې تا ته لیک راستولی و ډېر زر به له تا سره د ملاقات هڅه وکړي. د ډاکټر په باب هغه ویل چې سمدستي له غرناطې څخه د هغه بهر ته وتل خطرناک دي. د حکومت جاسوسان ډېر سخت دي، خو که تاسو راغواړئ نو نن یا سبا ته به یې ورته راواستوو. سلمان وویل: ډېر ښه، اوس ته زر ځان کلي ته ورسوه. موږ به په ګاډۍ کې واښه در واچوو او تا به بیرته واستوو. امکان لري چې پر وښو برسېره یو یا دوه تنه هم در سره بوځي. ته خو ډاډه یې چې په دروازه کې به د ګاډۍ نه تلاشي کوي. که څوک وښو لاندې غلی شوي وي نو پیرهداران نه تلاشي کوي، خو که تاسو څه خطر احساسوئ نو د دې بندوبست کیدای شي چې په دروازه ډېر اعتمادي کسان زموږ هرکلی وکړي او کوم پیرهدار ګاډۍ ته د راکتو جرأت هم ونه کړي. ستا دا مطلب دی چې تر تلو د مخه ته عبدالمنان ته پیغام استولی شي چې په دروازه کې له پیرهدارانو څخه د خوندي کېدو په خاطر د هغه مرستې ته ضرورت دی. عثمان مسکی شو. موږ یوه داسې سړي ته پیغام استولی شو چې د ضرورت په وخت کې د غرناطې هرې دروازې ته ستاسو هرکلي ته په سلګونه تنه استولی شي. هغه څوک دی؟ هغه ویل چې هغه دریم سړی دی چې استازی هر وخت هغه ته ستا پیغام ورسولی شي. خو هغه استازی څوک دی؟ سیب هغه استازی په هوا کې الوزي. تا زما په ګاډۍ کې د کوترو یو کپس ورنه لید؟ ما څلور کوترې درته راوړي دي او هغه چې دغه کپس ما ته سپاره راته وویل دا د دریم سړي سوغات دی او ته د ډېر سخت ضرورت پر وخت کار ترې اخیستلی شي. که سعید ته کوم خطر وي نو یوازې یوه کوتره والوزوي، هغه به له پیغام پرته وپوهېږي چې د سعید مرستې ته اړتیا ده. نورې کوترې وروسته درته په کار کیدی شي. تا ته به د سړي د استولو ضرورت نه کېږي. ډېر ښه، اوس زر کلي ته د ځان رسولو هڅه وکړه. له هغه ځای په ګاډۍ کې واښه بار کړه. موږ به بیرته در سره راځو. په لاره کې به کوم مناسب ځای کې جعفر دغه سړی کوز کړی او زموږ انتظار به کوي. عثمان ویل: ما هم دا فکر کاوه چې کلي ته د هغه بیول خطرناک دی. د کلي خلک چې هغه وویني پرې راټول به شي. له دې ځایه لږ لرې د کروندګرو څو سپرې تر اوسه پورې تشي دي، ته دی هلته غلی کولی شي. هغه لوري ته د خلکو تګ راتګ هم زیات نه دی. عثمان دا وویل او په ګاډۍ کې کېناست. نږدې له نیم میل مزله وروسته عثمان ګاډۍ ګین لوري ته وګرځوله او بیا نیم میل لرې په کنډه کپره لاره مزله وروسته 15 خامو کورونو ته ورسېدل. عثمان له لارې څخه نږدې 50 ګامه لرې د کلي د وروستي کور په مخ کې ګاډۍ ودروله. جعفر زر راکوز شو، بندي یې په اوږه کړ او دننه یوړ. عثمان دواړه اسونه له بګۍ نه خلاص کړل او په غول یې دننه وتړل. لږ ځنډ وروسته عثمان او سلمان بیرته تللي وو او جعفر په یوه کوټه کې پر بندي پیره کوله. نن هم پکار دی والقدس تا ایوبی قربانا، ها رکن الدین او سیف الدین پشن غازی قربانا، ود اسلام کلمان در پرزمکا خورا هم در اقصان گڑکی د صلیب ماته ټوټه هم باطنیان په تیښته دا شویګان په تیښته مغول شو دړې وړې هم صلیبیان په تیښته په هر ډګر کې د اسلام شانو چت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنه د امت مومنه نشتا نړۍ کې د نن هغه ستر عظمت مومنه د امت مومنه راج دی کوي تا د اسلام په د عاتکې پریکړه. د خپرونې درنو قدرمن اوریدونکو، مسعود چې د سلمان آس ولید چې حویلي ته ورننوت ورمنډه یې کړل او د آس جلب یې ونیو. هغه غوښتل څه ووایي خو سلمان خبرې ورته پرېنښود او له آس راکوش وویل: زه زر بیرته روان یم، د آس څخه د زین اخیستلو ته ضرورت نشته. ته آس وتړه، بهر پر سړک ودرېږه. تر لږ ځنډه هغه هلک چې کلي ته په وښو پسې راځي راورسېږي. ته د هغه ګاډۍ هم دننه راوله او د هغه لپاره سمدستي واښه برابر کړه. زه د یوه ضروري کار لپاره له هغه سره ځم. مسعود پوښتنه وکړه: ته چې کوم سړي پسې ورغلې هغه څه شو؟ ته د هغه غم مه کوه، هغه زموږ په ولکه کې دی. اوس د ټپي وضع څنګه ده؟ مسعود ځواب ورکړ: لږ وړاندې هغه ډېر ناکراره و خو اوس ویده دی. سلمان په بیړه د کور د هستوګنې کوټو ته لاړ. اسما په انګړ کې ناسته وه. هغه زر راجګه شوه او چیغې کړې: مورجانې مورجانې کاکا جان راغی.
بدري د منځ له کوټې راووتل او سلمان یې دننه ورسره بوت. په پراخه کوټه کې یو عمر خوړلی سړی په کرسۍ ناست و چې پر سپینږیرتوب برسېره زیات روغ او ځواکمن معلومېده. بدري وویل دا شیخ ابو یعقوب دی. ابو یعقوب جګ او سلمان وړاندې ورغی، لاس یې ورکړ. بدري وویل ما ستا له تلو وروسته د ده د رابللو اراده کوله خو ده پخپله تشریف راوړ. ته ډېر زر بیرته راغلی. د هغه سړي په باب څه معلومات وشول؟ سلمان ځواب ورکړ هغه رښتیا هم د قاتلانو جاسوس و خو اوس موږ ته څه خطر نشي جوړېدی. هغه ټپي دی او ما دلته جعفر ته لاس او پښې تړلې پرېښي. د بدري او ابو یعقوب د پوښتنو په ځواب کې سلمان ټوله کیسه ورته تېره کړه. بدري وویل د یعقوب کاکا همدا نظر دی چې په دې حالات کې د دې کلي د سعید لپاره ډېر مناسب دی. د خپل کلي ته پیغام استولی دی له هغه ځایه به څو تنه راشي او انشاءالله چې ماښام شي سعید به له غرنۍ لارې هلته ورسوو. خو زه اوس له یوې بلې اندېښنې سره مخ یم. اتیکا خپل کور ته تللې ده. څه وخت؟ سلمان په حیرانۍ هغې ته وکتل او ویې پوښتل لږ ځنډ وړاندې ساله تلو څخه نږدې نیم ساعت وروسته سعید راپخوت شو چې سترګې یې وغړولې. لومړۍ پوښتنه یې دا وه چې تر اوسه پورې جعفر د منصور په اړه کوم احوال نه دی رارسولی. موږ د هغه د پام غلطولو هڅه وکړه خو اتیکې ته د اوښکو ایسارول ممکن نه و. هغه څو شېبې موږ ته په چوپه خوله کتل، بیا یې چیغې پیل کړې تاسو له ما نه څه خبره پټوئ؟ ما لومړی هغه ته د ډاډ ورکولو هڅه وکړه چې تاسو سلمان هم په منصور پسې تللي یاست او موږ ته به ډېر زر یو ډاډمن احوال راشي. او بیا چې موږ ته د یوې خبرې د پټولو امکان نه و نو په ویره مو د هغوی په کور حمله او د منصور د تښتولو پیښه ورته یاده کړه. هغه تر لږ ځنډه د بېوسۍ په حالت کې موږ ته کتل، بیا ناڅاپه راپورته شو او له کوټې څخه یې د وتلو هڅه وکړه خو دروازې ته نږدې ولوېد. مسعود هغه راپورته کړ او په بستره یې واچوه. په ډېر زحمت ما د خوب دوا پرې وڅښله او تر لږ وخته لاس او پښې وهلو او غړمبېدلو وروسته ویده شو. بیا څه وشول؟ سلمان په سوالیان نظر بدري ته وکتل. اتکي چې د هغه دا حالت ولید ناڅاپه یې د بیرته ستنېدو پرېکړه وکړه. هغې پخوا هم څو ځله ماته وویل چې که هغوی ظالمانو منصور ته څه زحمت ورکړ نو سعید به ما بالکل ونه بخښي او زه به د هغه له قیده راخلاصولو په خاطر تر سر هم تېره شم. ما د هغې د ایسارولو ډېرې هڅې وکړې خو اراده یې کلکه وه. هغې ویل چې که زه کور ته ولاړه نه شم د منصور او سعید دواړو ژوند په خطر کې دی. زما له عمر څخه د څه خیر تمه نشته خو د خپل تره نه اوس هم تمه لرم چې هغه د حمید بن زهره د زوی المسي د ژغورنې په اړه زما غوښتنه رد نه کړي. که نه نو زه به په کلي کې یو توپان راپورته کړم. سلمان وویل هغه یو زړور نجلۍ ده او زه پوهېږم چې د منصور د تښتولو نه وروسته د دې په ضمیر کوم بوج و له هغه نه یې د ځان ژغورلو په خاطر ځان په خپله قربانۍ ته ورکړ. خو هغه ته دا ولې په خیال کې ورننغلل چې کور ته لاړه شي نو دا پوښتنه به ترې کېږي چې ته چېرته وې او بیا به هغوی نیغ دلته راځي. بدري ځواب ورکړ له هغې سره د دې خطر احساس و خو ویل چې زه به په اور کې ځان واچوم مګر د سعید درک به ورنه کړم. د هغوی غلطولو لپاره د دې په ذهن کې ډېر تدبیرونه وو. هغې ما ته دا وویل چې زه به نیغ د خپل کور پر ځای ماښام مهال د جنوب لوري کلي ته ځم او کله چې دوی رانه پوښتنه وکړي نو ځواب ورکړم چې ماته د سعید د کوم ملګري په لاس دا احوال راغی چې پلار یې وژلی دی او دی د خپل ځان ژغورلو لپاره چېرته روان دی. اوس د یوه ټپي ملګري په سبب په یو غار کې پټ دی. هغه پر حشم کاکا او عمر شکمن و ځکه خپل کور ته رانغی. زه یې د ځای معلومولو لپاره تللی وم. هلته څو نور مجاهدین هم د دوی مرسته راغلي وو. اوس زه په ډاډه زړه بیرته راستنه شوم چې دوی په 100 میله نور تللي وي او له خطر ځانونه ایستلي دي. سلمان وویل خدای جل جلاله دې وکړي چې د هغې دا پلان کامیاب وي خو زما اندېښنه ده چې هغه هلته په تلو اشتباه وکړه. هغه به عمر تیر باسي او شاید خپل کاکا هم دوکه کړی شي خو به ماته خطرناک سړی ښکاري. که هغه لږ شک وکړي نو پر منصور به د تکلیف اخطار ورکړي او دا په رښتیا ویلو ته مجبوره کړي. ابو یعقوب چې تر اوسه پرې چوپ او خبرې اورېدلې وویل تاسو ډاډه اوسئ زه هشم ډېر ښه پېژنم او د قبایلي مشرانو لخوا هغه ته د دې پیغام ذمواري اخلم چې دوی ته د دسیسې معلوم شوي دي او د حمید بن زهره پر لمسي به ظلم ونه زغمي. خو اوس هم داسې مسله دا ده چې سعید زر تر زره له دې ځایه وباسو. سلمان وویل پخوا هم زما دا نظر و چې دی باید سمدستي ستاسو ځای ته ورسوو خو اوس تقدیر یو بل سبب پیدا کړ. لږ ځنډ وروسته به له دې ځایه د وښو یوه ګاډۍ روانېږي. موږ سعید په هغې کې غرناطې ته رسولی شو. هغه ته به خامخا زحمت وي خو دغه سفر به ستاسو د کلي د غرنیو لارو نه ډېر اسانه وي. ما د سعید په نوکر پسې راغلي جاسان هم قرناطې ته بیول غوښتل خو هغه به اوس ستا سره بندي وي. آس باید همدا اوس در سره بوځي او چېرته یې غلی کړي. بدري وویل که سعید یو ځل قرناطې ته ورسېږي نو هلته به هېڅ خطر ورته نه وي. هلته په زرګونه ازادي غوښتونکي پر ده ځان قربانولو ته تیار دي خو که په دروازه کې یې ګاډۍ ورلټوله بیا به څه کېږي؟ سلمان ځواب ورکړ د دې خبرې بندوبست شوی دی. ازادي غوښتونکو ته به تر لږ ځنډه د هغه د روانېدو خبر ورسېږي او هغه خلک به دروازې کې زموږ هرکلي ته راغلي وي چې پیرېداران د هغوی په وړاندې ګاډۍ ته د نیغ کتلو جرأت نه لري. سلمان ځواب ورکړ دریم سړی د ګاډۍ د خاوند په لاس 4 کوترې راسولي دي. ما ته یوازې د یوې رکې لیکل ضروري دي خو د اتکې په اړه زه اوس هم ډېر پریشانه یم. که ما ته دا معلومه وای چې تر ماښامه به دا چېرته وي نو ما به اوس جعفر راستولی و او دا احوال به مې ورکاوه چې کور ته ولاړه نه شي هلته یې تګ خطرناک دی. بدري وویل
نه هغې پر دې ډېر ټینګار کاوه چې تر څو زه له تاسو سره احوال ونه نیسم څوک دې په ما پسې د راتلو هڅه نه کوي. تاسو به باب هغې وویل چې د سید او منصور څخه پرته ستاسو مرسته هم زه خپل ذمهواري او مسؤلیت کړم. زه به غدارانو ته داسې ور وفهمم چې یو مجاهد له حمید بن زهره سره راغلی و، هغه هم له سعید سره د جنوب په لوري تللی دی چې د غدارانو پام بل لوري ته واوړي. ابو یعقوب وویل اوس ستا په اړه بدري خبره وکړه او د اوسنۍ حالاتو په پام کې نیولو سره خپل کور ته د اتکې له ستنېدو وروسته ښایي د هغو خلکو تر سعید هم زیات ستا په باب اندېښنه وي، ځکه خو ته باید زیات پام وکړې. زما څو تنه به د ښار دروازې ستا په مخ کې او وروسته به درګه در سره روان وي، د خطر په وخت کې به ستا ساتنه کوي. انشاءالله په غناته کې به ډېر ژر زموږ ملاقات وشي. بدري وویل زه په کومې لارې د عتکې احوال واخلم، که کوم ضروري خبره وه نو د ابو نصر په واسطه به تاسو ته احوال درکړم. امکان لري په خپل غناتې ته درشم. ما چې سعید ته کومه دوا ورکړې وه هغه به تر ډېره پورې په هوښ را نه شي، بیا هم تاسو د احتیاط لپاره یو څو دواګانې در سره یوسئ. بوډا نوکر کوټې ته وننوت او د کوترو کپس یې د سلمان په مخ کښېښود. وویل د ګاډۍ خاوند راغی، مسعود هغه ته واښه راټولوي. سلمان اسما ته وویل چې قلم او کاغذ ورته راوړي. بیا په کرسي کښېناست او په بیړه یې څو کرښې ولیکې. تر هغه وروسته یې له کپسه یوه کوتره راویستله او په نري تار لیک د هغې په پښه وتړه. درې ته یې ویل نورې کوترې به له تا سره وي، زه به جعفر بیرته راواسم، خو هغه سمدستي کور ته د تلو پر ځای باید یوه ورځ وروسته ولاړ شي. ظاهرا د دې خبرې امکان هیڅ نشته چې عمر د منصور د تښتولو وروسته په خپل کور کې پاتې کېدو جرأت وکړي. بیا هم تر څه ځنډه د جعفر دلته پاتې کېدل ضروري دي. بیا کله هغوی نه څوک هلته وو هم به دوی ووایي چې نیغ له غرناطې څخه راغلی یم. هلته د سعید څه دوستان ما ولیدل، له دې څخه خبر نه وو چې هغه چیرته دی. ته له هغو کوترو یوه دته ورکړه او زما لخوا دا هدایت ورته وکړه چې د عتکې احوال واخلي او بیا موږ ته احوال راواستوي. زه به له درېیم کس څخه خبر اخلم. سامان چې له کوره بهر راووت لیک وړونکي کوتره یې والوزوله. کوتره په هوا کې تر کورې چکر راوګرځېدل او بیا نیغه د غرناطې په لوري والوته. سلمان چې بیرته راغی د ابو یعقوب په مخ کېناست. وویل جعفر به دلته بیا راتګ د مخه ستا د یوه تن په ملګرتیا بندي ستاسو کلي ته ورسوي. ما غوښتل له هغه نه څو خبرې معلومې کړم، خو هغه به په اسانه د رازونو راسپړلو چمتو نه شي، ځکه خو ما هغه جعفر ته وسپاره او ترې راغلم. هغه وویل چې زه د داسې خلکو په چاره پوهېږم، په لاره کې به زه له هغه چلند څخه ځان خبر کړم، که نه نو بیا به په هغه ستا رحم او مهرباني ته حواله کړم. بوډا نوکر بیا کوټې ته راغلی. ابو یعقوب ته یې خبر ورکړ چې ستا له کلي څخه شپږ کسه سپاره راورسېدل او لس تنه نور هم په هغوی پسې پلي را روان دي. ابو یعقوب خلکو ته د هدایت ورکولو لپاره بهر ووت او سلمان څو دقیقې له بدرې سره تر خبرو اترو وروسته جګ شو. وویل زه هم یو ځل کوچان ګورم او راځم. یو ساعت وروسته له وښو ډکه ګاډۍ د استوګنې د کوټو مخې ته درېدلې وه. سعید یې په درانه خوب ویده پکې سملاوه او په وښو کې یې پټ کړ. بدریا او اسما په دروازه کې ولاړ وې. کله چې ګاډۍ روانه شوه سلمان هغوی ته نږدې ورغی. دواړه لاسونه یې د اسما پر سر کښېښودل. هغې سر ځوړند کړو او په سلګیو شوه. بیا یې لږ راتکیه شوه. وویل ته خو به بیرته راځې که نه؟ اوس به زموږ سپی د شپې مهال هم تا ته نه غپېږي. بدرې وویل لورې ته د ژړا پر ځای ده ته باید دعا وکړي. سلمان چې بدرې ته وکتل د هغې په سترګو کې هم اوښکې ځلېدې. هغه پر خپل زړه له زغم څخه وتلی بوج احساس کړ. بدرې اسما ته پام واړو او وویل اسما د دې هیواد هر سر ته د سلامتۍ په خاطر د خپلو معصومو خویندو او لوڼانو د دعاګانو اړتیا ده. ستاسو د کور سپی له یوه نااشنا مېلمه سره بلدېدی شي، خو کاشکې د هغوی بېوسه انسانانو چاره له ما سره وی چې ټول ولس بهرنیو لیوانو ته په مخ کې غورځوي. بیا یې په ډېر زحمت خپلې اوښکې را ایسار کړې او بدرې ته یې وکتل. زه نه پوهېږم چې تاسې به بیا چېرته او په څه وړ حالاتو کې ولیدی شم، خو الله تعالی زه د خپل نیمګړي کار د بشپړولو لپاره ژوندی پرېښودم، نو تل به په دې خبره ویاړم چې له تا سره پېژندګلوي او لیدو نیکمرغي را په برخه شوې ده. ما د الحمیرا د لیدو ډېره مینه درلوده، خو اوس دغه کور ماته له هغه نه زیات د دبدبې ډک ښکاري. زه به تل دا دعا کوم چې د اندلس له افق څخه د مرګ تیارې لرې شي، خو که خدای جل جلاله مکړه غلامي زموږ په برخه ګرځېدلې وي، بیا به دا خیال ما ډېر ځوروي چې هغه ښځه چې په څېره کې د ولس د تیرو عظمتونو داستانونه لیکل شوي د مرګ په تیارو کې سرګردانه ده. بدري په غمجنه لهجه ځواب ورکړ د ولس د لوڼو د عزت او ذلت مسله د ولس د زامنو په غیرت او همت پورې اړه لري. بیا هم که د ورکېدو او مرګ لاره غوره کوونکي ولس یو بېوسه ښځه د عزت وړ ګڼي، نو له تا څخه مننه کوم او زه داسې احساسوم چې دا زموږ وروستی لیدل نه دی. سلمان د نوکر له لاسه د آس جلب واخیست او خدای جل جلاله په معنی وویل. پر سپور شو. له کوره ترې راوتلو وروسته د دغې ساده له وقار او حیا څخه ډکې ښځې څو انځورونه د ده تر سترګو کېدل او د ته هر انځور تر بل زیات په زړه پورې او جذاب ښکار کېده. له هغې سره د سلمان لومړی ځل لیدل په داسې حالت کې شوي چې که هغه غیر معمولي شخصیت خاوند نه وی هم، نو د یوې ښځې د ایثار او خلوص او د یوې ځوانې
کونډې صبر او زغم د یوې ټپې په خدمت کې د دې خلوص او خواخوږي او بالاخره له یو اشنا مسافر سره د مخامخ کېدو پر وخت د دې اعتماد او جرأت و چې د یې تر اغیزې لاندې راغلی. بیا په لومړي ځل چې هغه له ده سره په کوم جرأت خبرې وکړې یوازې تر اغیزې لاندې رانغی بلکې روب یې پرې ولوېد، خو بیا هم بدري چې په خپل ښځینه حسن او جمال او په خپله بې پروایي د ده روح په تل کې د ژوند د کتاب په څیر کومې اغیزې پرېښودې، د هغې صحیح احساس د ته هغه مهال وشو چې کله رخصت ترې واخیست. له کلي لږ لرې هغه له عثمان سره مخ شو. بیا ناڅاپه دا احساس کړه چې له بدري څخه ډېر پړاو لرې شوي دي او وړاندې هر ګام د حمید بن زهره اروا ته د ده د نویو اهدافو په لور غږ کوي. دی به د مرګ تر شیبو پورې د عتیقې په څیر د زرګونو نجونو د منصور په څیر زرګونو ماشومانو کریږې اوري. دی له یوه زړه وړونکي خوبه راویښېده او د ژوند د ترخو حقیقتونو سره مخ کېده. د شیخ ابو یعقوب کسان له دوی نه لږ لرې وړاندې وروسته ورسره روان وو او هغه به کله کله کوچوان ته د ګاډۍ درولو امر کاوه او تر وشو لاندې د ټپیز ګیروي ته به یې غوږ او خپل ډاډ به یې کوه. د سړک له کومې دوه لارې لږ وړاندې چې ده بندي او جعفر پرې شو هلته ابو یعقوب د ده انتظار کوه. ده ته یې وویل ما بندي ستا له ملګري سره واستوه، په خپله هم زر پسې ځان رسوم. دا لار زموږ کلي ته تللې ده، ښه په یاد لره. غوښتل مې درته ووایم چې د هغه نااشنا سړي نوم ضحاک دی او د ورور نوم یې یونس. جعفر وویل چې ما په ډېر زحمت دا معلومات تر واخیستل او وروسته بیا هغه بېسده شو، مګر زه تر دې غوره لار پیژنم. انشاءالله تر سبا پورې به د غرناطې ته پوره معلومات در واستوم. پتا کې نشته نن خالد غوندي سړی ملتا لکه طلحه زبیر پشان دا غیرت ملتا نشته نن سات او هم قاقا التمیم ملتا حد کی اسرا سلطنت مد کړ دغه دولت د فارس په لوی اسمکا شد عمر خلافت او خلفاء راشدین هم د اسلام خادمین صدیق عمر عثمان بل علی ګلورین. اسلام پیاوړی و دا وخت یو عزت مومنا د امت مومنا راج دی کوي تا د اسلام په برکت مومنا د امت مومنا. له ابو نصر سره لیدل خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو پاتې لاره دوی بې له څه پیښې ووهله. له دروازې څخه یو میل لرې د عبدالمنان یو نوکر ولید چې پر خره سپور و. هغوی چې نږدې ورغلل ګاډۍ یې ودروله. عثمان له هغه سره څو خبرې وکړې او بیا یې مخ راوګرځوه او سلمان ته یې چې څو ګامه وروسته روان ورغږ کړ. هغه آس ور وځغلوه او د سترګو په رګ کې ورورسېد. خدمتګار په ادب سلام وکړ، وویل صاحب زه اغا ستاسو لپاره رالېږلی یم چې درېیم سړي ته ستا پیغام رسېدلی، خو د ځینو مهمو کارونو په سبب تر اوسه ستا له هغه سره لیدل ممکن نه دي. د غرناطې په دروازه کې به پیرېداران ستاسو د درولو هڅه نه کوي او تاسو به پوره ډاډ ښار ته ننوځئ. تاسو له درشل څخه وړاندې ګین لوري ته په دوهمه کوڅه ننوځئ. هلته به جمیل په خپله ستاسو د لارښوونې لپاره موجود وي. هغه وویل چې هغه تاسو ښه پیژني، ګاډۍ به تاسو پسې راځي او زه به هم له هغوی سره وم. سلمان وویل ستا دا اطمینان دی چې پیرېدار به د ګاډۍ تلاشي نه اخلي؟ تاسو ډاډه اوسئ، پیرېداران زیات له موږ سره دي. د کومو کسانو چې افسران د اعتماد وړ نه دي هغوی به ګاډۍ ته نږدې هم راپرېنښودل شي او د ضرورت په وخت کې به هغوی په خپله لاس او ګریوان شي. شاوخوا به زموږ رضاکاران هم وي، خو دا هسې د احتیاط لپاره که نه نو هیڅ خطر او ویره نشته. ما عثمان ته ویل چې ګاډۍ باید چیرې ته بوځي. هغه ته دا معلومه نه وه چې ځینې نور کسان هم له تا سره راغلي دي، خو اوس تا ته د هغوی د وړاندې بیولو اړتیا نشته. سلمان ځواب ورکړ دوی به تر لږ ځایه راسره ځي او بیا به بیرته راوګرځي. زه سمدستي په تاپسې یم او دروازې ته چې نږدې شوم نو ستاسو څخه به مخکې شم. نوکر وویل. هغه دا هم وویل چې کله د کوڅې په مخ کې جمیل ووینې داسې به شی چې نه ورسره پیژنې هغه به په چوپه خوله ستا په مخ کې روان وي. لږ ځنډ وروسته ښار ته د ننوتلو په وخت کې سلمان داسې احساسوله چې د ملګرو زیاتره تدبیرونه بې ځایه او غیر ضروري وو. له دروازې نه وړاندې د سړک په شاوخوا کې زیات خلک د کورونو نه بهر راوتلي وو او د حکومت پر خلاف یې نارې وهلې. د کوڅې په مخ کې چې جمیل ولیدلو وړاندې روان شو. بیا هم سلمان د ګاډۍ په باب سخته اندېښنه درلوده. شاته به یې پسې کتل چې نږدې 200 ګامه ولاړل. جمیل ته یې نږدې آس ودرو او ورو یې وپوښتل وروره هغه ګاډۍ چېرته ورکه شوه؟ هغه په ډاډ ځواب ورکړ صاحب ته غم مه کوه، زموږ په یوه لاره تګ مناسب نه و،
کوچوان ته لارښوونه شوې وه چې ګاډي په لومړۍ کیسه کې وګرځوي هغه به اوس موږ مخې ته راوځي د ټپي وضع څنګه ده هغه هم د بېهوشۍ په حالت کې راوړی دي لږ لرې 2 ځوانان او یو نوی زلمکی ولاړ جمیل په تلو هغوی ته اشاره وکړه او هغوی هم ورسره ملګري شول څو دقیقې وروسته سلمان شاته مخ واړوه ویې لیدل 18 تنه له شا له کورونو څخه راووتل او په دوی پسې روان شول وړاندې په یو چوک کې جمیل ښي لاس کوڅې ته د سلمان پام واړوه او ویل ته اوس ګاډۍ لیدی شي خو موږ ورسره تللی نه شو ما یوازې ستا تسلي کول غوښتل اوس دې له آس څخه پلی شه سلمان له آس څخه راکوش جمیل کم عمره هلک ته ویل ته د آس در سره بوزه میلمه به له ما سره پلي درځي هلک پر آس پور شو او پونده یې ورکړه په دې ځنډ کې د وښو ګاډۍ چوک ته رارسېدلې وه د سرای 2 نوکر چې له عثمان سره روان و د سلمان په لیدو ودرېد جمیل په بیړه وویل اوس تا له عثمان سره تلو ته ضرورت نشته ته دې بیرته سرای ته ورځه که کوم بهر سړی د عثمان پوښتنه کوله نو ورته ووایه چې د ټولو وښو بیه په دروازه کې یو سړي ادا کړې ده او عثمان د هغه کور ته واښه ورسوي د پیرودارانو خو کوم یو په تا شک رانغی ملازم یوې ابولې خوا ته وکتل بیا یې وویل چې له موږ سره عجیبه پیښه وشوه که زما هغه عثمان ته د مخه هدایت نه وی کړی نو ټوله لوبه خرابه شوې یو پیرودار له عثمان څخه د مفت وښو په اخیستلو عادت و په دروازه کې هغه د وښو د ګېډۍ اوچتولو هڅه وکړه او عثمان دومره په زور پرې چیغه کړه چې هغه یې وارخطا کړ او شاته سو افسر راوړاندې شو او د عثمان د چیغو او کوکارو په اړه یې ترې وپوښتل زه وویرېدم چې د غدارانو کوم جاسوس ته به د وښو د پلټولو پلمه په لاس ورشي خو عثمان یوه هوښیاري وکړه هغه زر خپله لهجه بدله کړه وویل هیڅ خبره نشته صاحب دی زما پخوانی یار دی ما ده ته هم د وښو د یوې ګډۍ راوړو وعده ورکړې وه خو کوم سپور چې همدا اوس تیر شو هغه په لاره کې د ټولو وښو بیه راکړه هغه راته وویل چې که په دې لاره کې یو ډکی هم چا ترې ورکړ نو ورمیږ به دې غوڅ کړم پر دې بیا افسر پیرودار ورټولو خدای شکر دی چې موږ ترې راخلاص شو او راغلو کړه نو زما حالت داسې و چې له کوڅې نه راتېر شوم هم له ویرې لړزېدم چې که هغوی وښو ګېډۍ اوچته کړې وای نو هر څه به یې لیدلي وو په خدای جل جلاله سوګند هغه هلک ډېر هوښیار دی او په ټوله لاره یې په کړس کړس خندل په دې ځنډ کې ګاډۍ وړاندې تېره شوې وه جمیل لږ وړاندې ولاړ او بیا ښي لاس ته یوې تنګې کوڅې ته وګرځېد سلمان چوپه خوله ورپسې روان و څو نورې کوڅې چې شاته پرېښودې یوې پراخې کوڅې ته وروتل او د یوه کور مخې ته نږدې شول عثمان یې ولید له تشې ګاډۍ سره له کور راووت هغه په خوله د څه ویلو پر ځای د لاس اشاره وکړه او وړاندې تېر شو او سلمان له خپل لارښود سره کور ته ننوت په پراخ انګړ کې پر عبدالمنان برسیره یو بوډا سړی او هغه هلک چې د سلمان آس یې راوستلی ولاړ و په یو کونج کې واښه انبار و څلور نوکران واښه ګېډۍ راواخیستل او طبیلې ته نږدې په یوه خونه کې ځای پر ځای کړل مخامخ یو 2 پوړه ودانۍ وه او ګیڼ لوري ته په یوه لوړه چوپتره څو نورې کوټې وې عمر خوړلی سړي ور وړاندې شو سلمان ته یې لاس ورکړ عبدالمنان هغه سلمان ته وپېژند وویل دا قاضي عبیدالله دی او دی یې زوی ابوالحسن دی ستا ملګرو سمدستي ستا د کوربتوب مسؤلیت دوی ته سپارلی دی او سعید به هم له دوی سره وي د ده په باب همدومره ویل کافي دی چې د ابوالحسن بل ورور چې 10 کاله ترې مشر و له حمید بن زهره سره په وروستي سفر کې ملګري وو د حملې په ورځ موږ له ستن څخه 3 مړي راویستل چې په هغو کې یو د ده زوی بل د اویس او دریم د یوه نااشنا سړی و څرنګه چې سمدستي پرېکړه وشوه چې دغه پیښه باید له عام ولس څخه پټه پاتې وي ځکه رضاکارانو هغوی غناتې ته د راوړو پر ځای همهلته د ویالې شاوخوا غلي کړل او بله شپه یې د ویجاړ کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل د خپل زوی په خپلو لاسونو په الحد کې کښېښود او بیرته راغی ډېر نږدې خپلوانو پرته یې هېڅ چا ته هم نه دي ویلي چې د څومره لوی غم تیر شوی دی رضاکارانو نور مړي ونه موندلی شول د هغوی په باب دا ګمان و چې هغه به په سیند کې بهېدلي او سمندر ته به رسېدلی وي او دا هم امکان لري غدارانو نصرانیانو ته خبر ورکړی وي او هغوی له سیند څخه ایستلي وي سلمان سر کښته اچولی او ولاړو بالاخره یې بوډا ته غېږ ورکړ او وویل الله دې همت درکړي بیا یې سترګې له اوښکو ډکې شوې بیا یې څو شېبې وروسته جمیل ته وکتل په ژړغوني اواز یې وویل ولید دا راته ونه ویل چې اویس هم له دوی سره و جمیل وویل دا نیکمرغي باید زما په برخه شوی وای خو هغه تر ما زیات نیکمرغه و ما ته په وروستي وخت کې د حکم راکړ چې زه باید د ولید په غیاب کې دلته پاتې شم د حمید بن زهره دا نظر و چې په قبایلو کې د کار لپاره یو ښه خطیب ته اړتیا لري او په ځوانانو کې اوس ډېر ښه خطیب و ځکه خو یې ما ته د پاتې کېدو امر وکړ سلمان له عبدالمنان څخه وپوښتل د طبیب بندوبست شوی دی هوکې ابو نصر دننه هغه ګوري د ولید په سبب خو به دا خطر نه وي چې جاسوسان په هغه پسې وي عبدالمنان ځواب ورکړ یوازې دغه کور داسې دی چې ابو نصر یې بې ویرې راتلی شي او چاته دا نشي معلومېدی چې هغه په خپل کور کې دی که نه د هغه د کور بام د دې کور له بام سره جوخت دی عبیدالله وویل اوس تاسو دننه ولاړ شئ ابو نصر وویل چې تر ډېره وخته به بوخت وي لږ ځنډ وروسته دوی د هستوګن په یو کوټه کې ناست وو عبیدالله سلمان ته ویل دا زما نیکمرغي ده چې تاسو دلته تشریف راوړی دي زما په کور کې چاته دا معلومات نشته چې ته څوک نوکرانو ته به دا وویل شي چې ته له البجاره څخه راغلی او ما له هغه وخته راهیسې پېژنې چې زه د اسونو د سوداګرۍ په اړه هلته تلم او کله کله به هلته له تاسو سره اوسېدم
پرون تاسو زما د احوال اخیستلو لپاره قرناطې ته راغلي یاست او ما د څو ورځو لپاره دلته ایسار کړی. په اوسني حالات کې د حکومت یو جاسوس هم ستا د احوال په خاطر الفجارت ته نشي تللی. تا چې څوک پیژني هغوی پر ما ډېر ټینګار کوي چې تاسو سمدستي له کوم نااشنا سره خبرې مه کوئ. دلته چې کوم خلک راځي په هغوی کې کوم یو د حکومت جاسوس هم کیدای شي، ځکه خو ما ستا د هستوګنې بندوبست د میلمه د حجرې پر ځای دننه په کور کې کړی دی. سلمان په اندېښنه جمیل او عبدالمنان ته وکتل، بیا وویل ولې تر اوسه پر نه دی راغلی؟ عثمان ځواب ورکړ، نه امکان لري هغه 2-3 ورځې نور هم بهر پاتې شي. سلمان وپوښتل ستاسو کوم ملګري چې عثمان ته لیک ورکړی و له هغه سره زما لیدل څه وخت دي؟ عبدالمنان ځواب ورکړ، تا ته به وخت پر وخت د هغه احوال په ستر کره رسیږي. کله چې وضع اجازه ورکړي خبرې به دې هم ورسره وشي، خو وضع داسې ده چې زه باید زر تر زر ورسره وګورم. عبدالمنان جمیل ته وکتل او وویل هغه او د هغه د نورو زیاتو ملګرو ستا د اندېښنو معلومات شته دی. په عامو حالاتو کې زه باید دلته نه وای او عبدالمنان هم ډېر نور کارونه درلودل، خو هغه موږ ته د احوال راکړي چې له موږ پرته ښایي نور څوک ستاسې تسلي ونه کړی شي. هغه د حمید بن زهرا لمسۍ ته زیات خفه دی. د عمیر او د هغه د ملګرو لټون دوام لري. که هغوی قرناطې را رسېدلي وي موږ ته به همدا اوس معلومه شي، بیا به هم هغه داسې کوم ګام اوچت نه کړي چې د کم عمره هلک سر ته خطر وي. ستا د پیغام پر رسېدو هغه د نجلۍ په باب هم زیات اندېښمن شو، ځکه خو نور هم دا ضروري شوې ده چې راتلونکي هر ګام باید په ډېر پام واخیستل شي. موږ د برید ټول راز په دې کې وي چې کومو د قبایلو مشرانو ته موږ دلته د راتلو بلنه ورکړې ده هغوی تر کومه حده زموږ ملاتړ کوي او د قرناطې ولس د خپلو وګړني او ټولنیزو خطرو مقابلې ته څومره ژر راویښېدای شي او بیا حکومت تر کومه حده د ولس د احتساب له ځواک څخه ویره لري. که موږ د دې خبرې عملي ثبوت وړاندې کړی شو چې ولس د بهرنیو دښمنانو په مقابل کې د سر قربانۍ ته چمتو دی، نو دغه غداران به زر وپوهېږي چې وروستی وخت یې رارسېدلی دی او دوی به له پریدان څخه د خپلې غدارۍ د انعام وصولولو پر ځای د قرناطې په هره څلورلاره کې رازړېدلي وي. دوی به بیا د ولس یو واړه کس ته هم د برون د کتلو جرأت ونه کړي. د خپلې ازادۍ او بقا لپاره به د یوې پرېکندې جګړې څخه د مخ زموږ په تر ټولو لویه او مهمه مسله دا وي چې زموږ ترکان ورونه په څومره وخت کې زموږ مرسته رارسېدی سي او په څو ورځې د هغوی لپاره ایثار وي چې ښایي موږ ته د خپلو مشرانو د یو هیئت استولو ضرورت احساس کړو. تر لږ ځنډه نور خبرې اترې وروسته چې کله دوی د ماښام لمانځه لپاره جګ شول نو طبیب کوټې ته ورغی او په لمانځه ورسره شریک شو. لمانځه څخه چې وزګار شول هغه سلمان ته لاس ورکړ، وویل زما نوم ابو نصر دی، انشاءالله ستا دوست ژوند بل خطره وساتل شي. زه غواړم له تا نه ډېرې پوښتنې وکړم، خو ممکن نن شپه دې پوښتنو فرصت نه وي تر څو ناروغ را په خودکي شوي نه وي. زه باید در سره ووسم، انشاءالله سبا ته به سره ګورو. هغه بیا عبیدالله ته وویل تاسو په ډوډۍ کې زما انتظار مه کوئ، ما د ورځې ناوخته ډوډۍ خوړلې، اوس مې اشتها نشته. د ترژمی مسافر د داستان درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو انشاءالله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر یو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د معتصم بلاد د جوش هغه جذبه در یاد کړه، د یوې خور د مظلومیت کړي کناره در یاد کړه، د صلیب توغ چې شو نسکور ها عمر یې در یاد کړه، ستا باسی خلافات و غیرت خلافات و دا علوم دور هغه علمی خلافات تل و کامیاب عباسیان و د نړۍ اتلان خو چې مغول شو غالب